کندوز ښاروالۍ د روان کال په تیره روبه کې 115 میلیون افغانۍ عواید راټول کړي دي. د نوموړې ښاروالۍ مسؤلین وایي د روان کال د دویمې روبې 3 میاشتو مودې په جریان کې 115 میلیون افغانۍ عواید راټول کړي چې دا کچه د تیر کال د ورته مودې په پرتله 25 سلنه زیاتوالی ښیي. چارواکي زیاتوي د عوایدو د زیاتېدو لامل د ښاري نظم ښه کېدل، د عوایدو د راټولولو سیستم منظمتیا، د ښاریانو همکاري او د ښاروالۍ د خدمتونو د کیفیت لوړوالی دی. کندوز ښاروالۍ په دویمه روبه کې 115 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي دي چې د تېرې روبې لومړۍ روبې په کچه 25 سلنه زیاتوالی ښیي. له دې سره په روان کال کې په مجموع کې کندوز ښاروالۍ 115 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي او دا د ښار په کچه په مختلفو پروژو کې هم دا شیبه چې تطبیقېږي. له دې سره د کندوز ښار یو شمېر اوسېدونکي د دغې ښاروالۍ له لوري ترسره شوي فعالیتونه ستایي او د یادې ښاروالۍ په اداري او نورو برخو کې شته شفافیت د عوایدو د ډیروالي لوی لامل ګڼي. ما بسیار خوش هستیم به خاطری که شهر کندوز وسط پیدا کرد، ماستر پلان تطبیق شد، سرک‌ها کلان شده، دیگه بسیار بیروبار بود. ما بسیار خوش شدیم از دولت امارات که اینمی سرک کلان کرد، دو سرکه کرد، ماستر پلان تطبیق شد. دیگه ما بسیار خوش هستیم. کندوز ښاروالۍ داسې مهال د روان کال په تیره روبه کې د عوایدو د ډېرېدو خبر ورکوي چې یادې ښاروالۍ همدا مهال په کندوز ښار کې د ماستر پلان د تطبیق لومړني ګامونه پورته کړي او دغه چاره د عملي کېدو په درشل کې ده.